په یوه لرې کلي کې چې شاوخوا یې غټه ځنګله وه. یوه لویه سپینه غوا اوسېده چې نوم یې ګلمیګ و. ټول خلک به ویل د عادي غوا ده. خو د یتیمانو ماشومانو ته چې د انا سکینه په کور کې اوسېدل معلومه وه چې لمې عادي غوا نه ده. هر ماښام کله چې لمر د غرونو تر شا پټ شو، نو لمیا به په یو آرام غږ د ونو ترمنځ د باد د غږ په شان اواز کاوه. ماشومان 15 تنه یتیمان به د زړو کړکیو نه وروتل او د غوا شاته به ځنګل ته نوتل. خو دا ځنګل د نورو په شان نه و. هره شپه به بدلېده، ونې به ښورېدې او داسې رنګارنګ ګلان به راشنه کېدل چې هېڅ ځای کې نه لیدل کېدل. لمیا به هغوی یوې کړۍ ډنډ ته بوتله چې اوبه یې لکه هنداره اسمان ښکارولې. د ډنډ په غاړه یوه تورې ډبره ولاړه وه چې منځ یې شلېدلی و. له هغه ځایه به شین رڼا راوته. لمیا به په نامعلومه ژبه زړې زړې خبرې کولې او بیا به یې د خپل شیدو یوه څاڅکی په هغه درز کې غورځاوه. ناڅاپه به ځمکه پرانیستل شوه او د هوا په منځ کې به وړې رڼاګانې ښکاره شوې. ماشومان به د غوا شاته ښکته کېدل، په ډبرو ځینو به راکوزېدل، په زړونو کې به یې ډار او په پښو کې به یې ریږد وه. لاندې به بیا یو عجیب نړۍ وه. ونې به خبرې کولې، مرغان به له خیښو جوړ وو، ځمکې به د هوا په منځ کې زړېدې او ورو ورو تاوېدې. هر څه ښکلي وو تر هغې شپې پورې. کله چې هغه د خپلې سینې نه راوته، یوه سپینه پاکه رڼا خپره شوه. هغه رڼا د سترګو نه کوره وه، خو درد یې نه ورکاوه، بلکې ګرمه وه، داسې لکه د زاړه غېږ چې بیرته یې ټینګ ونیوه. بیا یو غږ واورېد، آرام خو پرېکنده. انتخاب ستا په لاس کې دی، یا له هغوی سره پاتې کېږي یا یوازې بیرته ستنېږي. رڼا یې چاپېره وه او شاوخوا یې ارواوې تاوېدې، همسونه، خنداوې، زړې سندرې. یوسف خوله خلاصه کړه چې څه ووایي، خو لا یې خبره نه وه کړې چې رڼا ماته شوه او په اوو ټوټو وویشل شوه. هره ټوټه د کوم څیرې انځور و. د ماشوم مخ، د غوا مخ، د انسان مخ، د سیوري مخ، د جماعت مخ، د هو مخ او د یوه بېسیره مخ. بیا ټولې ټوټې ولوېدې یوه بې پایانه کندې ته. یوسف پاته شو د خلا په منځ کې ځوړند، نه لوېده نه پورته کېده. سترګې یې د هغې رڼا په لور وې چې اوس د یوې لویې سترګې په شان ښکاره کېده او په نه شړ کولو سره یې ورته کتل. دا د خپل زړه درزا واورېده. لومړی تیزه شوه، بیا ورو شوه، بیا بیرته پیاوړې شوه، لکه د دننه یو څه چې د وخت بڼه بیرته جوړوله. لرې نه د ګامونو غږ واورېد. ګامونه منظم وو، خو د ځمکې نه راتلل، بلکې د رګونو د نه و. هر د زړه ټکان به د یوې پټې همسې سره و او هره همسه به د یوه انځور دروازې پرانیسته. خپل ځان یې ولید، ماشوم و، د یوه اوږده سیوري شاته منډې وهي. بیا یې ځان ولید چې د سکینه په غېږ کې ژاړي. بیا یې ځان ولید چې له یاسمین سره خاندي. انځورونه ورو ورو ویلې کېدل، لکه شمه چې د یوې پټې اور مخې ته ویلې شي. هغه کوږ شو که چیغې کې یو انځور خو لږ تر لږه وساتي، خو لاسونه یې د تورو چپچینو اوبو پوښلي وو. هر څه یې له ګوتو ښویېدل. بیا یوه نوې همسه واورېده، نه د لمیا غږ و، نه د سکینه، بلکې د خپل ځان غږ و. که دلته پاتې شي نور به ته نه وي، او که وګرځې هېڅکله به پخوانی نه شي. سترګې یې پرانیستې او ځان یې د اوو دروازو په منځ کې ولید. هره دروازه له بېلابېلو شیانو جوړه وه. یوه د اور، بله د اوبو، بله د ښیښو، بله د هډوکو، یوه د سیورو، بله د هندارې او وروستۍ د سپینو شیدو. هره دروازه خپله رڼا او خپله نغمه لرله، لکه چې خپله کیسه یې کوله. یوسف حیران ولاړو، خو زړه یې ورو ورو وروستۍ دروازې ته کش کېده، د شیدو سپینې دروازې ته. چې نږدې شو، د ماشوم ژړا یې واورېده، ضعیفه ټوټه ټوټه، لکه د یو ورک ماشوم غږ. لاس یې ور اوږد کړ، خو چې لمس کړه، لړزه یې ټول بدن ونیوه. په یوه شیبه کې د ټولو یتیمانو کیسې د ده په رګونو کې تېرې شوې. د ولید ماشومان لکه یاسمین او سالم چې پلي په تیاره کې ګرځي، مخونه یې له اوښکو لمدې دي، خو سترګې ډکې له هیله. دروازه پرانیستل شوه. یوه نرم رڼا راوتله، نه سپینه، بلکې د بېلابېلو رنګونو ګډ مخلوط، لکه یو نیمګړی خوب. یوسف دننه ننوت او هر څه بدل شول. هغه ځان بیرته د سکینه په کور کې ولید، خو دا ځل کور بل ډول و. دیوالونه پاک وو، ماشومان به خانده او کړکۍ د لمر تودې وړانګې منې. یوسف خپلو لاسونو ته کتل. بیرته د انسان لاسونه وو، خو په ښي مټ یې یو سیوری و،
لکه د غوا د ښکر نری انځور. یوه ماشوم رنګ دیش ورته وویل: یوسف، موږ تېره شپه تا خوب لیدلی و. یوسف موسک شو خو ځواب یې ورنه کړ. د کوټې په یوه ګوښه کې لمیا ولیده. په چوپتیا کې ولاړه وه. سترګو کې د تودې رڼا ځلونه و. ورو یې سترګې پټې کړې او ورکه شوه. په هماغه شېبه یوسف د خپل سر دننه یو غږ واورېد. ارام، مهربان، خو داسې چې هیڅکله یې هېره نه شي. غږ ویل: دروازې هیڅکله په بشپړه توګه نه تړل کېږي. کیسې هم هیڅکله نه ختمېږي، بلکې یوازې په بله بڼه بیا راګرځي. یوسف یو ځل بیا همسونه واورېدل، خو دا ځل یې کلمې پېژندلې، لکه د خپلو زړو کتابونو جملې. هغه پوه شو چې تر اوسه پورې ټول څه یوازې یو فصل و، د یوې ډېرې سترې کیسې له منځه. خو لا یې نه پوهېده چې دی د هغې کیسې اتل دی، او که یوازې یو سیوری. د لرګیو په دهلیز کې د ګامونو غږ بیرته راغی، خو دا ځل یوسف ونه وېرېد. هغه ته اوس دا غږونه د یوې عادي نغمې په شان ښکارېدل، لکه د دې ځای د تال برخه. کور بدلېدلی و، خو یوسف له کوره هم ډېر بدل شوی و. ماشومان ورته په بل نظر کتل. په سترګو کې نور یوازې یو ښوونکی نه و، بلکې داسې څوک و چې له یو نامعلومه نړۍ راستون شوی وي. یوسف د بخارۍ تر څنګ کېناست. تر څنګ یې یاسمین او سالم او نور نوي مخونه. سالم ورته ویل: یوسف، موږ ته یوه کیسه وکړه. یاسمین ورته وکتل. سترګې یې ځلېدې، لکه پوه شي چې یوسف داسې څه لیدلی دی چې په اسانۍ یې نشي ویلی. یوسف نیم موسک شو. ورو یې ساه وایستله. د کړکۍ خواته یې وکتل. شپه ارامه وه، خو د اسمان په وروستیو کې یو ناشنا رڼا ورو ورو مړه کېده. یوسف ویل: زه به تاسې ته د هغې غوا کیسه وکړم چې د سیورو تر منځ ګرځېده. چوپتیا خپره شوه. هر ماشوم لږ نږدې شو. حتی سکینه چې شاته ناسته وه، خپل حرکت یې درولی و، لکه هغه هم غوږ نیولی وي. یوسف د کیسې پیل وکړ، خو غږ یې نور یوازې د ده نه و، بلکې داسې ښکارېده لکه د نورو نړۍ غږونه ورسره ګډ شوي وي، لکه له هغه ځمکې نه چې هلته ارواوې او غواوې یو ځای ګرځي. هغه وویل: په یوه لرې کلي کې چې نه لارې ورته رسېدې او نه خوبونه، یوه سپینه غوا به هر ماښام یوازې ګرځېده. د ورانو شویو کورونو تر منځ ځمکه به یې بویول او په چوپتیا کې به یې ژړل. د ماشومانو څېرې بدلې شوې. حیرانتیا یې سترګو ته راغله، خو د فضا هم بدلېده. هوا یې ښه شوه، او د میز پر سر د شمعې موم په عجیبه ډول ویلې کېده. ښویېده او ځمکې ته تلو، لکه ځمکه چې د رڼا لوږه ولري. یوسف ادامه ورکړه: هیڅوک یې جرئت نه کاوه چې نږدې شي، خو یوه کوچنۍ نجلۍ چې ویښتان یې د ونو د سیورو په شان و، مخکې ورغله او ترې وپوښتل: ولې ژاړې؟ دلته د یاسمین بدن رېږدېد، لکه د هغې نوم یې اورېدلی وي، که څه هم یوسف نه ویلی. یوسف دوام ورکړ. غوا ورته ویل: ځکه چې دروازې راباندې تړل شوي دي او ارواوې بیرته نشي راګرځېدلی، مګر هغه وخت چې د یو پاک زړه دروازه پرانستل شي. د اور لمبې بدلې شوې. غږ یې د هماغه تال په شان شو چې یوسف یې کیسه کوله، او هغه لا روان و. نجلۍ ورته ویل: زما زړه پاک دی، زما دروازه واخله. غوا ورته په ځیر ځیر وکتل. غوا د نجلۍ د زړه دروازې ته ننوتله. په هماغه شېبه سالم په ارام غږ ساه واخیسته. ټوله کوټه چوپه شوه. یوسف کیسه روانه وساتله. له هغې شپې وروسته هر کله چې تاسو داسې غږ واورئ، لکه د پیشو چیغه چې ځان نه لري، یا د ژمي په نیمه کې د ونو د پاڼو همسه، یا د کور د نګامونه په داسې حال کې چې یوازې یاست، نو پوه شئ چې غوا نوی دروازې پسې ګرځي. یوسف چوپ شو، خو دا چوپتیا داسې وه لکه ژوندی شي، لکه دیوالونه چې غوږ نیولی وي. ماشومان په همسونو کې خبرې کولې. ځینې وېرېدل، ځینې نور پوهېدل غوښتل. خو یوسف په ارام سره پاڅېد او د ځینو هغه لور ته روان شو چې ښکته ته تلې. شاته یخ نسیم تیر شو، خو له هغه نسیمه د تودو شیدو بوی راتله، او د زړو کیسو د خاورې بوی. هغه د یوه زړې دروازې مخې ته ودرېد چې کلونه چا نه و پرانیستې، خو هماغه شپه یوسف پرانیسته. ورپسې اوږده دهلیز ښکاره شو، هماغه چې هغه یې په خلا کې لیدلی و،
خو دا ځل د لرګیو جوړ او د پخواني باران بوی ترې پورته کېده. یوسف بې له ځنډه دننه شو. دروازه شاته بنده شو. د یوې ودایي نغمه په شان یو ارام غږ یې وکړ. ورته د کور دننه چوپتیا خپره شوه. خو یو ماشوم ولید. یو سپین سیوری د انګړ نه تېر شو. سترګې یې نه ښکارېدې، پښې یې غږ نه کاوه. او د سکینه کور یو ځل بیا داسې شو. نیمه په یوه نړۍ کې، نیمه په بله نړۍ کې. په هغه نړۍ کې چیرته چې غوا د شپې ګرځي او د نوې دروازې پسې ګرځي. سهار چې لمر راخت، ماشومان د مرغانو په غږ راویښ شول. شیدې د کړکیو له لارې دننه کېدې. خو یوسف نه په خپل کټ کې و نه په پخلنځي نه په انګړ. یاسمین په هر ګوښه کې ولټه، تر څو ښکته پورته ورسېده. زړه دروازه یې پرانیسته. خو دهلیز په یوه خټي دیوال بند شوی و. پر دیوال یوازې یو ساده نقش و. ستوري ستوري، کیسه هیڅکله نه ختمېږي. یوازې بله نه پیلېږي. یاسمین شاته شو. خو په لاس کې یو زوړ کتابچه وموندله چې پرون شپه نه وه. هغه یې پرانیستله. په لومړۍ پاڼه د یوسف په لاس لیکل شوي وو: ستوری هر هغه چاته چې اوري. پاک زړه خپله دروازه ده. غوا هیڅکله لاره نه ورکېږي. یوازې د هغه چا په لټه کې وي چې په کیسو باور لري. یاسمین کتابچه بنده کړه. بیرته پورته ولاړه. زړه یې د کیسې ډک و. له هماغې ورځې هغې د ماښام کیسې ویل پیل کړې. او د هرې کیسې ترمنځ به یې کړکۍ ته کتل. په موسکا به یې ماشومانو ته ویل: کیدای شي یوسف نن شپه بیرته راشي او له ځان سره یوه نوې کیسه راوړي. او د سکینه کور آرام شو. خو یو څه به تل په سیورو کې خوځېده. په ماشومانو د سترګو کې او د غوا په همسو کې. هغه غوا چې د حافظې په کوڅو کې ګرځي. ارامه، مهربان او تل خپله لاره پیژني.